پتادات کې خدای مردار کو او دې خدای پاک بچ که سره د خپل قوم دم د شوري روز. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د مکې نه مدینې ته هجرت وکړ نو د مدینې خلکو روژه نیوله دا شوري پرس. نو پیغمبر علیه السلام به تپوس وی دا روژه ولې نیسې؟ نبی علیه السلام به هم نیوله خو د هغې نه معلومات اخیستل. وی هذا یوم نجى الله فیها موسی، وی دا هغه ورځ ده چې الله موسی علیه السلام د فرعون نه بچ کړی او دشمن یې د هغه د سترګو د لوان دی غرق کړی دی. نو موږ د شکرې د وجې نه په دې روژه نیسو. نو رسول الله مبارک صحابو ته وی نحنو د دې په مخ کې وی نحنو احق بموسی منکم، ستاسو نه خو د موسی په تابعدارۍ موږ زیات لایق. د هغه سوچه تابعدار خو موږ تاسو خو نه. نو موږ هم دا روژه نو صحابو به په مکه کې نیوله ورته وی مقصې نیسئ بندوی ما. نو الله موسی علیہ السلام له نجات ورکړه د کافر نه او دشمن د سترګو مخ کې ورته غرق کړه عاشورې ورځ. او کله چې عیسی علیہ السلام پسې دشمنان شو یهودیان ورپسې شو او هغه یو کوټې ته ننوت او یو جاسوسو هغه ولا جاسوسي وکړه. هغه وی چې ځکه مې کوټې ته ننوځم دغه کې به عیسی علیہ السلام تاسو ما پسې راځئ. نو فوج دا یهودیانو پولیس ته یهودیانو ورپسې سیډیان تلل خو چې هغه جاسوس په کومه کوټه ورننوت بس هغې ته خو پته ولګېدله چې دې کې عیسی علیه السلام دی. هغې ورننوتل الله ورسره څه وکړل؟ الله عیسی علیه السلام بر اسمان ته وخېږو هغه جاسوس یې په شکل د عیسی او مخ ته یې راونیول او چغې وي ما سره نیسئ هغه ونیسئ. هغې وی په ارام کښېنه خو هم تا هغه یې که نه شکل د هغو او الله پاک هغه اسمان ته وخېږو جمدې جاړ. دا زموږ عقیده ده چې په اسمان کې جمدې ناست او د قیامت نه مخکې به د دوه فرشتو په وزرو لاسونه یې ښودي منارې شرقي د بیت المقدس په هغې به راکوزېږي او دجال به وجني او بیا به حکومت کوي په دې مخ د ځمکه به د عدل او د انصاف حکومتي خو د رسول الله مبارک په دین به چلیږي او د هغې نه پس به وفات کېږي او د نبی علیہ السلام چې کوم دی دفن دی نو هلته کې د یو قبر دی پاتې دی په هغې کې به دفن کېږي. نو عیسی علیہ السلام بره لاړ. قرآن شریف کې الله په خپله فرمایي دا د قرآن خبره زمونږ خو نه ده وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه الله الیه ما ځان ته پورته کړه. دوی نه وجلی دی نه یې پسولی کړی دی. حقه سړی یې راونیوه چې کوم جاسوس او هغه تر مرګه پورې چغې وي زه ګورې فلان کې ما عیسی نه مې پاګله تا ته څه وایې؟ خدای پاک خو شکل د عیسی علیه السلام جوړ کړی بر یې پسولی کو او په لرګي وتړو او مړ یې کو. بیا چا وی لکه دې سړي خو چغې وال چې زه عیسی نیمه بیا د عیسی علیه السلام ملګرو مو وی وی هغه خدای اسمان ته خېجولی بس دی بیا لیکن شبه لهم لکه وی دا خبره خو عجیبه ده که دا عیسی نو عیسی علیه السلام څه شو اسه شو او که دا عیسی نو زموږ ملګري څه شو؟ دو خبرې دي یو خو غیب دی. نو یا دا زموږ ملګري دی شکل یې د عیسی علیه السلام دی هغه تللی اسمان ته یا دا عیسی علیه السلام زموږ هغه ملګري پکې څه شو؟ قرآن وی ولکن شبه لهم اسمان نه راکوزېږي. حدیث کې راځي رسول الله مبارک فرمایي یو لاس به د یوې فرشتې په وزر یې ښودی او بل د بل او چې راکوشي نو دا سا چې اخلي او د واپس د سړی سالي واپس راوباسي نو چې څومره کافران د عیسی علیه السلام دا سا راکاږي ځان ته به په خپله مردارېږي به دجال به ته منډې وایي. عیسی علیه السلام ورپسې وي باب لود نن اسرائیل کې یو علاقه ده لود ورته وایي د هغې دروازې سره به رالاندې کړي په نیزه به یې ووایي مردار به یې کړي مړ به یې کړي. نو عیسی علیه السلام چې په کومه ورځ الله اسمان ته خېجو دا هم د عاشورې ورځ. سلیمان علیه السلام نه څه وخته پورې بادشاهي تللی و چې په کومه ورځ ورته واپس بادشاهي میله شوه د عاشورې ورځ. ایوب علیه السلام بیمار شوی و رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. الله ته به سوال کو یا الله بیمار ما او ما جوړ کړ
الله پاک واپس جوړ کو چې په کوم ورځ خدای پاک جوړ کو دا شورې ورځ. یونس علیہ السلام د کب ګیړې ته تللی دی، کب ګیر کړی دی او بیا فالتقمه الحوت وهو کظیم، کب گیر کړی و په دریاب کې چکرې ورکړی و او د کب په ګیړه کې به رب العالمین یاده یونس علیہ السلام. اسمان کې فرشتي د عرش الله ته وی الله یو आवाज وو اورو کو ډیر د عاجزه आवाज دی او ډیر د بے کسه او بے سوکه आवाज دی، لکه چا چې څوک د مړی نه نیولي، ډیر د لرې ځای نه د आवाज راځي او ستا تسبیح وای، ستا تسبیح وای. الله وی دا زما پیغمبر یونس دی، ما د کب ګیړه کې گیر کړی او دی وخت کې کب د دریاب په ویخ کې د تورې خټې د پاسه پروت دی او ما ته ما تسبیح وای، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. او الله سوی لولا انك من المسبحين لولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. اذا تسبیح نه پکې به پروتو نو بس الله رحم یا الله معافی کا، نو الله کب ته حکم وکړ وی واپس یې راوغورځاو، نو کب د دریاب په غاړه الټیک، نو چې په کوم ورځ د دریاب نه کب د ګیړې نه بار ووته دا شورې ورځ. حضرت داود علیہ السلام پیغمبرانو نه ګناه نه کیږي، خو بعضې وخت کې داسې معمولي غوندې غلطي وشي ګناه نه، خو الله په هغې هم خفه کېږي رانیسي یې. نو داود علیہ السلام ته یو بوډۍ لکه زورنه ورکړې وه، نو هغه به خدای ته جړل، دومره یې جړلي الله ته دومره چې په کم قالین باندې په کم ځای کې به سجده کوله نو چې هغې اوچت که د هغې نه لاندې ګیا راختلې وه، دومره یې جړا کړې وه. نو الله ورته حکم نازل کوي ستا توبه قبوله ده، نو په کومه ورځ چې الله د هغه توبه قبوله کړه همدا شورې ورځ